Bismillahirrahmanirrahim. نن پرون مو انټیجر او پلاټ وایي، نن ډبل کرکټر او بولینګ او سټرینګ وایي. نو راځو کار باندې کوو. ډیټا ټایپونه موږ ته ویلي وو چې د ډیټا نوعیت معلوموي، کوم رقم ډیټا موږ واچوو. معنی انټیجر موږ واچوو، ټکسټ واچوو، او عدد پر عدد واچوو، اشاروي عدد واچوو، ټرو فالس واچوو. چې رقم و هغه ډیټا ټایپ د ډیټا نوعیت معلوموي. او وریبل مو ویلی وو چې وریبل د میموري لوکیشن راته ښیي، معنی چې موږ ډیټا په یو ځای کې ږدو په میموري کې، نو هغه نوم ورکړو، د وریبل نوم ورکړو، بیا په هغه نامه باندې موږ ډیټا پکښې سټورولی شو. باز محمد شهید پاټک کنټرول ان او نوې څپه چې اخلي کنټرول ان دا شارټکټ دی. پیسټ include iostream using namespace std. مین باډي خو مو نوشته کړله. راځو ډیکلریشن او انیشلایزیشن خو موږ ته ووایي چې ډیکلریشن دا رقم و چې انټیجر ا معنی ماسخالي مو د میموري لوکیشن معلوم کړي چې د ا په نامه باندې موږ په میموري کې یو ځای جوړ کړي. نو اوس چې ا ته هر څومره عدد واچوو هغه به واچوو. او بل چې دی پلاټ مو وایي، او پلاټ دی بی ای په نامه باندې جوړ شو 12.3. دا پلاټ چې دی زه به دا ثبت کړم. ډبل ډاټ سی پی پی دا به ثبت کړم. نو اوس ګوره په دا رقم هم کولی شي انټیجر ا دا خو مې پلاټ ډیکلریشن کوي او انیشلایز بیا دلته لاندې په بل ځای کوي. او که غواړئ چې دواړه په یوه لاین کې کوي، هم ډیکلریشن وکړي هم انیشلایزیشن وکړي، نو د ا په نامه باندې هم ورته ډیکلیر کړي چې وریبل هم ډیکلیر کړي. او اساین مو کړله 12.3 دا مو ورته اساین کړله. ماز خالي به سی اوټ تر څه غواړي سی اوټ اف. صحیح شو. نو راځم اوس دا به بېرته کمنټ کوم چې بیا ډبل ډي په نامه باندې بیا دغه کو ډیکلیر کو، ډي ته په عدد واچو. صحیح اوټ کړم ډي. او که موږ غواړو دغه لاین مات کړو، لاندې راولو، نو هغه په انډل باندې موږ ته یې کوو. بیا بېرته دوه دانې علامې واچوو انډل. لیکه ماته شوله، خو دلته موږ ته یې رقم کړی. زه به راسم په دغه ځای کې به انډل ولیکم او دلته به ډي ولیکم. چې اول دا لیکه ماته که بیا وروسته ډي راته ښکاره کړه. صحیح شو. دا لیکه ماته کړله او ډي راته ښکاره کړله.
په ډبل کې په پلاټ کې موږ ته شپږ اشاره عدد لیکلی شو او په ډبل کې چې دی په ډبل کې 15 اشاره عدد ښکاره کولی شو او بل چې و سټرینګ و string name په نامه باندې موږ ډیکلیر کړو نو نیم لیکم که موږ string د دغه عدد دغه ټکس لپاره دی نو نیم به ولیکم ډبل کوټ معنا دا دوه دانې کمې چې دي دې ته ډبل کوټ وایي نو دې کې چې موږ نوم لیکو نوم هر شی چې هر څومره خط لیکو هغه په string کې موږ ته لیکو سی آوټ کړی مې نه دی اوس به سی آوټ کوم سی آوټ انډل په معنا خو نو پوه شوله چې لیکم اول ته یې لیکم که بیا وروسته ما ته د نیم په وریبل کې چې هر شی کړو هغه راته راکړه صحیح اوس کرکټر وایي کرکټر کرکټر چې دی هغه بیا په ځان کې یو عدد سټور کوي معنا یو حروف سټور کوي چې هغه چا شی ورکوي سی ته به اساین کړو او شرط یې دا دی چې دغه ډبل کوډ چې دی که دوه ډبل کوډ کې لیکل کېږي دغه سټرینګ در شي او کرکټر چې دی هغه په سنګل کوډ کې لیکل کېږي نو په دې کې بس یو ای به خالي مې سټور کوي ای بی سی هر عدد چې سټور کوي هغه راته سټور کوي سی آوټ هینډل معنا لیکه ماته که او سی بیا بېرته سی راته راواخله چې لیکه یې ماته کړله سی راته راواخله خالي ای راته راواخیستله نو دغه که موږ ته یې پوره حروف پکښې ولیکو دغه دی یو تورې راخلي د پای تورې راته راواخیستی معنا یو عدد پکښې سټور کېږي اضافه نه کېږي بل چیش دی انټیجر دی پلاټ دی کرکټر دی بولین دی بول په نامه بی او په نامه باندې لیکو بی او ته اساین کړه ټرو په هر چلته په سی آوټ کې موږ ته یې لیکو هغه به دغه شی لیکو چې موږ ته یې در ښکاره کوي هغه به یا به زیرو یا به ون وي په دغه په نامه باندې راته راغلي که ټرو نو یو به یو په زیرو بیا به صفر دغه که فالس بیا به صفر سی آوټ یو به راته پرنټ کړي اوس غواړم چې دا فالس فالس یې کوم صفر باندې ټول 0 1 باندې موږ ته ښکارېږي دغه بول پلاټ دی ډبل دی او سټرینګ و کرکټر دی او انټیجر
انټیجر په دې سر کې ووایو. دا سر باندې چې لیکل کوم دا خاص خالي موږ دي ځان ته معلومول لپاره چې معنی دلته بولې موږ کار کړی دی، دلته هم کرکټر کار کړی، په دې ځای کې مو انټیجر کار کړی. نو ډیټا ټایپ مو وپېژندل، وریبل مو وپېژندل. وریبل چې په میموري کې د یو ځای ته نوم ورکول دي، او ډیټا ټایپ چې د ډیټا نوعیت معلوموي. نو نور به مخته تکېږو، او دا